بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې موضوع ده ډیفرنس بټوین پرایمري اینڈ پرمننٹ ټیت، د شیري او د دایمي غاښونو ترمنځ فرق. تر ټولو لومړی فرق دا دی چې پرایمري ټیت آر 20 in number while permanent teeth are 32 in number. شیري غاښونه موږ سره په تعداد کې 60 دانې دي او دایمي غاښونه په تعداد کې 32 دانې کیږي. دلته که موږ تاسې وګورو دغه اورل کیویټي موږ ته د پرایمري ټیت اورل کیویټي ښایي. که چېرته دغه غاښونه وګڼلی شي تعداد یې 60 ته رسیږي، او همدارنګه په دې عکس کې موږ ته د دایمي غاښونو اورل کیویټي ښودلی شوې ده چې د غاښونو تعداد پکې 32 دانې دی. دویم فرق دا دی چې پرایمري ټیت آر سمالر ان سایز، شیري غاښونه په سایز کې کوچني دي، while permanent teeth are larger in size. دایمي غاښونه په سایز کې غټ دي. په دې عکس کې موږ ته ښودلی شوي دي شیري غاښونه د سایز له نظره واړه دي او دایمي غاښونه د سایز له نظره یا د جسامت له نظره غټ دي. دریم فرق دا دی چې پرایمري ټیت آر وایټش، شیري غاښونه سپین رنګه دي، while permanent teeth are yellowish او دایمي غاښونه زیړ رنګه دي. دې عکسونو کې موږ ته ښودلی شوي دي دا شیري غاښونه دي چې رنګ یې وایټش ته سپین رنګه دی، او دلته دایمي غاښونه ښودلی شوي دي چې رنګ یې نسبتاً یلویش ده یعنې زیړ رنګه دی. څلورم فرق دا دی چې پرایمري ټیت eruption starts at 6 months، شیري غاښونه په 6 میاشتنۍ کې خروج کوي، while permanent teeth eruption starts at 6 years، خو د دایمي غاښونو خروج په 6 کلنۍ کې پیلیږي. شیري غاښونه په 6 میاشتنۍ کې او دایمي غاښونه په 6 کلنۍ کې خروج پیل کوي. and completed at 2.5 years، شیري غاښونه په 2.5 کلنۍ کې مکمل کیږي او دایمي غاښونه approximately 25 years تقریبا په 25 کلنۍ کې مکمل کیږي. بل فرق پکې دا ده چې پرایمري ټیت have short and thin roots، شیري غاښونه وړې وړې او نرۍ ریښې لري، while permanent teeth have long and thick roots، دایمي غاښونه وګدې وګدې او غټې غټې ریښې لري. په دې عکسونو کې تاسو ته ښودلی شوي دي پرایمري مګزیلري فرسټ مولر او پرمننٹ مګزیلري فرسټ مولر. د ریښو فرق هم تاسو ته ښودلی شوی، دا ریښې نسبتاً وړې دي، دا غټې دي، دا ریښې نسبتاً نرۍ دي او د دایمي غاښ ریښې نسبتاً پلانې دي، ډبلې دي. بل فرق پکې دا ده چې پرایمري ټیت پلپ سایز از لارجر، دا ډېره عجیبه خبره ده. په شیري غاښونو کې د پلپ سایز غټ وي. دا عکس د شیري غاښ ده، پرایمري منډیبولر فرسټ مولر غاښ ده، خو که پلپ اندازې یا سایز ته وګورو پکې غټ دی. او پرمننٹ ټیت پلپ سایز از سمالر، په دایمي غاښونو کې بیا د پلپ سایز چې وي هغه نسبتاً کوچنی وي. دا یو عجیبه فرق دی چې په پرایمري ټیت کې موږ سره د پلپ سایز غټ وي خو په پرمننٹ ټیت کې د پلپ سایز نسبتاً سمالر وي. بل فرق پکې دا ده چې پرایمري ټیت کې روټ ریزارپشن اکرز فیزیولوجیکلی، په ریښه کې ریزارپشن یا ریښه چې ذوب کیږي له منځه ځي، دا یو نارمل خبره ده. که چېرته د عکس کې موږ وګورو دا یو شیري غاښ ده، لاندې طرف نه دایمي غاښ ده، د دې دایمي غاښ په مرسته باندې دلته ریزارپشن رامنځته کیږي او شیري غاښ له منځه ځي، یعنې دا یوه طبیعي خبره ده، نارمل خبره ده. خو په دایمي غاښونو کې ریزارپشن چې رامنځته کیږي دا پیتولوجیکلی وي، دا مرضي خبره وي. د عکس کې موږ تاسې ګورو په دې غاښ کې موږ سره ریزارپشن رامنځته شوی ده، د غاښ یوه برخه له منځه لاړه ده، خو دا نارمل خبره بیا نه ده بلکې دا یوه مرضي خبره ده، پیتولوجیکل ده. یعنی خلاص دا چې که په شیري غاښونو کې ریزارپشن رامنځته شو دا به نارمل خبره وي، خو په دایمي غاښونو کې ریزارپشن رامنځته کېدل دا یوه مرضي خبره ده. بل فرق پکې دا ده چې پرایمري ټیت آر لیس سټیبل، شیري غاښونه ډیر محکم نه وي، قوس کې موجود وي خو محکموالی پکې کم وي. اما پرمننٹ ټیت آر مور سټیبل،
دایمي غاښونه ډیر ثابت وي، ډیر محکم وي. او یو بل فرق پکې دا ده چې پرایمري ټیت هیو نو پریمولرز، شیري غاښونه پریمولرز نه لري، او پرمننت ټیت هیو پریمولرز، او دایمي غاښونه چې دي دا پریمولر غاښونه لري.